السلام علیکم. امید دی چې تاسو ټول جوړ او تیار اوسئ. نن موږ تاسو چې کوم ټاپک وایو څرنګه چې تاسو په سکرین کې تاسو ته ښکاري په نامه دی how to check your LLC status in USA. په عموما ډول سره چې کله سټوډنټس LLC فارم کوي که خپل فارم کوي یا په کوم ایجنټس په ترو کوي معمولا دوی ته چې کله LLC سپارل کیږي دوی خپل LLC ډیټیلز په عموما ډول سره نه پوهیږي چې موږ څنګه کولی شو خپل ډیټیلز په آنلاین پلیټفارم کې چک کو. نو د چک کولو لپاره د LLC د ډیټیلز موږ تاسو کوم مهم ډیټیلز لرو. یو خپله LLC ده سټیټس ده چې اکټیو دی یا ان اکټیو دی، آیا موږ آنلاین پریزنس لرو یا کنه. فرست سیکنډ مسله چې شی ده چې زموږ ستاسو د EIN څنګه ده، آیا EIN موږ ته واقعا اوریجنل دی که فیک دی. درېیمه مسله چې شی زموږ ستاسو ټیکس پیر آی ډي ده چې د دې ټیکس پیر آی ډي په ترو زموږ تاسو چې کله سیلر پرمیټ فارم کیږي نو آیا دا ایگزیسټنس لري او کنه. نو نن راځو موږ تاسو دغه څه رقم سرچ کوو. نو راځئ چې موږ تاسو ټول راشو په سکرین کې. څرنګه چې تاسو ته په سکرین کې ښکاري موږ تاسو د LLC سټیټس د چک کولو لپاره موږ تاسو یو ویب سایټ لرو په نامه دی کارپوریټس. صحیح شو؟ په نامه دی اوپن کارپوریټس په نامه دی. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ په سکرین کې تاسو ته به دغه شی ښکاره شي. صحیح ده؟ پر دې اوپن کارپوریټس په موږ تاسو کلیک کوو او په دې قسمت کې چې کله راغلی دا کمپنیز انتخابوئ او دې کې به خپل تاسو خپل کمپنی لکه زه فار ایگزامپل زه خپل کمپنی نوم لیکم قیس حمدي LLC او دې آپشنز کې راځم او انتخابوم ټیکزاس. اوکې نو دا آپشنز چې کله انتخاب کوئ تاسو به راځئ پر دې قسمت دی سرچ کلیک کوئ. صحیح شو؟ چې کله تاسو سرچ کلیک وکړئ تاسو ته به دلته ستاسو د کمپنی ډیټیلز راشي. ان کیس که سټیټس آن اوسیږي نو تاسو ته بیا څه کیږي دغه په تور قلم ښکاري او که سټیټس آف اوسي یا ان اکټیو وي دلته تاسو ته به په تور رنګ نه ښکارل کیږي. زه به پر دې کلیک کوم او تاسو ته به دلته ستاسو د کمپنی ټول ډیټیلز راځي. ستاسو د کمپنی نمبر چې شی دی سټیټس یې کم یو دی، همدارنګه په کم سټیټ کې فارم شوی، ستاسو د کمپنی ډیټیلز چې شی دی، رجسټرډ ایجنټ نوم مو چې شی دی او ستاسو ایجنټ ایډرس چې شی دی، دا ټول ډیټیلز شته. چې په دې قسمت کې چې کوم سورس اخیستل شوی دی دا خپل د افیشل سایټ نه اخیستل. دلته تاسو ته ښکاري چې دا چې شی دی دغه افیشل سایټ نه تاسو ته څه شوی دی اخیستل شوی دی. دا یوه طریقه ده چې موږ تاسو کولی شو خپل د LLC ډیټیلز چې کوم یو دی سټیټس یې مونږ چک کو. بله طریقه چې کوم یو ده هغه داسې ده چې مونږ تاسو دلته راځو لیکو بزنس انټیټي سرچ. مثلا که تاسو په ټیکزاس کې فارم کړی وي نو ټیکزاس لیکئ او که وایومینګ کې فارم کړی اوسیږي تاسو وایومینګ لیکئ او همدارنګه چې په کوم سټیټ کې کړی. زه فار ایگزامپل ټیکزاس کې زه راځم دلته کلیک کوم او دې قسمت کې راځم ټیکسیبل انټیټي سرچ باندې. صحیح شو؟ دلته چې کله راغلی تاسو کولی شئ چې خپل ټیکس آی ډي هم ولیکئ، کولی شئ چې انټیټي نیم هم ولیکئ او کولی شئ چې د فایل په ترو خپل د کمپنی ډیټیلز راوباسئ. او یاد لرئ چې کوم یو ډاټ US دی ډاټ GOV ده دا همیشه یاد لرئ چې دا خپله د US افیشل سایټس دی. نو زه دې قسمت کې راځم دلته زه لیکم چې قیس حمدي LLC باندې زه کلیک کوم او راځم د سرچ آپشنز باندې. صحیح شو؟ چې کله دلته رالو نو موږ تاسو به راځو په دې قسمت د ډیټیلز باندې کلیک کوو او په دې قسمت کې به موږ تاسو ته پوره ښکاره شي چې زموږ ستاسو د کمپنی سټیټس په کوم حالت کې دی. نو دلته ښکاري چې زموږ ستاسو سټیټس اکټیو دی او دا کله دا رجسټریشن شوی دی، فایل نمبر چې شی دی، ایجنټ چې شی دی، ایجنټ ایډرس چې شی دی، دا ټول ډیټیلز ښکاري. نو دې نه ښکاري چې زموږ ستاسو LLC دقیقه فارم شوی دی، دې کې کوم ایشوز نشته. نو د دې سره سم زموږ ستاسو هر څه کار اوکې دی. د دې نه وروسته موږ تاسو څنګه کولی شو خپل EIN نمبر چک کو. ځکه د LLC نه وروسته چې کوم شی دی هغه EIN نمبر دی. صحیح شو؟ د دې چک کولو لپاره زموږ ستاسو سره لازمي ده چې دلته ولیکو EIN ID چک. چې کله پر دې موږ تاسو کلیک کوو دلته به موږ تاسو ته راځي lost or misplaced your EIN.
او پر دې آپشنز په مونږ تاسو راځو کلیک کوو. چې کله مو کلیک وکړئ دلته وایي چې یوازینی بهترینه لاره څه شي ده چې تاسو دغه نمبر ته زنګ ووهئ. د کم تاریخ د 7 بجو نه تر 7 بجو تر شپې منډې ټو فرایډې هر کله چې دې نمبر ته تاسو زنګ ووهئ تاسو ته ویریفای کوي چې آیا دا ستاسو پورې مربوط ده او که نه. نو داسې تاسو کولی شئ چې خپل ای آی نمبر ویریفای کړئ. د هغې نه بغیر چې کوم بل شی دی مونږ تاسو خپل سیلر پرمیټ یا ټاکس پیر آی ډي ده. نو دلته چې مونږ تاسو راځو ټاکس پیر آی ډي سرچ ان یو اس ای صحیح شو. پر دې به مونږ تاسو راځو کلیک کوو. ښه په دې قسمت کې چې کله مونږ تاسو راغلو په ډېره بخښنه سره په دې قسمت کې مونږ تاسو راځو ټاکس پیر په دې قسمت کې مونږ تاسو راځو لیکو ټاکس پیر آی ډي سرچ ټیکزاس لیکو صحیح شو. هر سټیټ چې ستاسو هماغه مربوطه سټیټ څه کوئ لیکئ. دلته راځي سیلز ټاکس پیر سرچ پر دې آپشنز په تاسو راځئ کلیک کوئ او دې قسمت کې به خپل چې کوم ستاسو ټاکس پیر آی ډي ده فار ایگزامپل دلته به څه کوئ انپوټ کوئ دا به سرچ وهئ. نو تاسو ته به دلته ستاسو ټول د کمپنی ډیټیلز راځي چې یس دغه ستاسو ټاکس پیر آی ډي ده او ستاسو د پرمیټ سټیټس فلحال څه شی دی اکټیو دی. نو د دې سره سم تاسو ته پوره معلومات کیږي چې څه قسم ستاسو ټول د ال ال سی ډیټیلز چې کوم یو دی آنلاین پریزنس لري او کنه آیا واقعا فارم شوی دی کنه. دې نقاطو په دقت سره تاسو کولی شئ چې خپل ال ال سی چک کړئ. نو تاسو ډېر زیاته مننه. په الله ټول په الله پاک سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.